باعث تفاهم برای تیم‌ها ایجاد نشود. هغه لرغونې او کلتوري لوبه چې له پخوا زمانو څخه له یو نسل نه بل نسل ته راپاتې شوې او لا هم هر کال د ژمي په موسم کې چپاندازان په شور او شوق د دغې لوبې ژوندي ساتلو هڅه کوي. خو د شمال زون چپاندازان د خپلو یو شمېر ستونزو حل غوښتنه کوي او د دې لرغونې لوبې په پیاوړي کېدو ټینګار لري څو له منځه ولاړه نه شي. خواست ورزشکارا و اسپدارا از فدراسیونی است که برای ما میدانای استاندارد جور شوه دیگه. امی ورزش ما را که مثل که امی 2-3 سال میشه بسیار رشد کردن. امی درست الحاج سرور جلال است بزکشی را بسیار رشد داده، تورنمنت و لیگا برگزار میشه دیگه. خواستیم ما از تربیت بدنی که امی ورزش دیگه هم رشد پیته و میدانای استاندارد در ولایت ها جور شوه. ما در گذشته ها بیرون از کشور کدام دستاورد نداشتیم به خاطر چی نبوده که خوبترین اسباب افغانستان است، خوبترین چاپاندازا است. تا که این قسم بزکشی ها صورت نگیره اسبای خوبی ما چاپاندازای خوبی ما معلوم نمیشه. و از کمیته ملی المپیک افغانستان خواهشمند هستیم که یک تیم ملی، یک تیم اتفاق اتحاد از هر ولایت افغانستان چنده شود و چاپاندازای خوب که مثلا میتونیم که یک دستاورد کده میتونه و اسبای خوب افغانستان بیرون از کشور بره در آسیای میانه خوبترین مسابقه میشه در قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بتونیم که از بیرون از کشور به افغانستان به وطن خود یک دستاورد بکنیم. دلته د بلخ مرکز مزار شریف ښار ته د دې کلتوري لوبې نندارې ته له لرې پرتو سیمو راغلي یو شمېر نندارچیان له مسؤلینو د دې لوبې ژوندي ساتلو غوښتنې ترڅنګ چپاندازانو ته د سهولتونو پر برابرېدو غوښتنه کوي. دا خو ډېره پخوانۍ لوبه ده چې هغه اصلي تاریخ خو لا د موږ د ما چې پیدېږي موږ اس په اسپداري خپله لرو. د پلارم هم اسپداري کړې، نیکونو هم اسپداري کړې. خو دا ډېره یوه ښه لوبه ده. امنیتي مسؤلینو هم دغه خواهش ده چې دغسې تورنمنټونه خلکو ته برګزار کړي چې هم د خلکو پکې ساعت تېر سي، هم پکې ټول دغلته د خوشحالۍ احساس وکړي او راسي دغلته خپل سیل وکړي او په ښه فضا کې له امنیتي مسؤلینو اوس فعلا هم ډېر خوښ چې ډېر ښه امنیت، ډېر سهولت، ډېر ښه ترتیبات باندې دغه میدان دغسې جوړ کړی چې ټول مسلمانان راشي دغلته د خپل سیل وکړي په قراره فضا کې. بازی بزکشی که قدامت بسیار قدیمی داره خصوصا در سمت شمال. امروز ما شاهدش هستیم. این بازی میتونه که روزمره در هر ولایت برگزار شود یا در تیم ملی. از زمانی که تیم ملی مسابقات برگزار کرده خیلی مردم تازه اسب خریدن تا مردمشان تماشا نشان بدن، تشویق کنن. خواستمان همی است که باید در هر ولایت باید بازی باشه، بازی نمیتونه تورنمنت باشه. خب مردم بسیار علاقه زیاد داره، خصوصا مردم شمال بیخی علاقه زیاد است. په همدې حال بلخ کې د وزلوبې فدراسیون مسؤلین اوسني شرایط د داسې لوبو لپاره برابر بولي خو د حکومتي مسؤلینو له لوري د پوره پاملرنې غوښتنه کوي. قسمی که شما امروز مشاهده میکنین ما تورنمنت بزکشی مزار را در شهر مزار شریف راه اندازی کردیم که هدف از برگزاری این مسابقه رشد ورزش و زنده نگه داشتن ورزش ملی و ننوی کشور ما بوده که از این ولایت زاده شده و در این ولایت ما را خواستیم که برگزار کنیم. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تېرې اونۍ په پای کې د 9 شمال او شمال ختیځ ولایتونو ترمنځ د وزلوبې 2 ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې چې په پایله کې دغه لوبې د بلخ ولایت په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې.